ګرانه وروره، خپل مور او پلار همیشه په دعاګانو کې یاد ساته. هغه که په دې دنیا کې ژوندي وي او که د دې دنیا څخه تللي وي. سفاریني رحمت الله علیه د ځینو صحابو رضی الله عنهم څخه نقل کړي دي د مور او پلار لپاره دعا پرېښودل د اولاد ژوند تنګوي.